نهمه برخه. جمال ورو ورنږدې شو، د ښځې سر ته ودرېد، د هغې سترګې پټې وې، ښي لاس یې پر ټټر پروت و او په وازه خوله کې یې یوه سپینه ګولۍ ښکارېدله. د جمال زنګنونه پر غولي ولګېدل. ښځې ته یې په زیر زیر وکتل او په رېږدېدلي غږ یې وویل: زه یم جمال. ښځې کوم حرکت ونه کړ. جمال یوه شېبه غلی و، پرته له دې چې سترګې پټې کړي. پر غومبرو یې رڼې اوښکې بهېدلې. بیا یې په زحمت وویل: زه راغلم. سترګې رڼې کړه، ستا جمال راغی. د ښځې سترګې پټې وې، د جمال شونډې ولړزېدې. ته راباندې ګرانه یې. ښځې د پخوا غوندې کوم حرکت ونه کړ. جمال په غریو کې وویل: سترګې رڼې کړه. له دې سره یې یو دم د ښځې ډنګرو اوږو ته څنډ ورکړ، خو د هغې مخ ښي لور ته کوږ شو او ګولۍ یې له خولې ولوېده. جمال چیغه کړه: یو ځل راته وګوره، یو ځل. خو په ښځې کې کوم حرکت نه و. وروسته یې د ښځې تر راوتلو ولو لاس لاندې کړ. د هغې غاړه د شا خوا ته کږه شوه، سر یې وځړېد، خو جمال خپل کیڼ لاس د هغې تر سر لاندې کړ، په خپل ټټر پورې یې ټینګ ونیو او په چیغو چیغو یې وجړل. ده په ژړا کې چیغې وهلې: ته راباندې ګرانه یې، ته راباندې ګرانه یې ته. خو دا ځل د هغه خبرې د رڼا زړه ته نه رسېدلې. د هغې زړه له حرکته لوېدلی و او د ښي سترګې پر اوږدو بڼو یې یوه خړه اوښکه ولاړه وه. جمال ژړل، په چیغو چیغو یې ژړل او شېبه وروسته د ده له ژړا سره یوه بله ژړا هم ملګرې شوه. پاڼه د خپلې مور پښو ته ولاړه وه، پر خیرنو غومبرو یې د اوښکو دوه خړې لیکې ښکارېدلې، ټول بدن یې لړزېده او وارخطا وه. دوی دواړو ښه شېبه وژړل. بیا جمال د ښځې پر خړ تندي شونډې کېښودې، د هغې تندی یې ښکل کړ او کله چې یې ښځه بیرته پرې ایستله، د هغې له ټټر څخه یو عکس ولوېد. ده په بیړه عکس ور واخیست. په تور او سپین عکس کې د یوه ځوان جذابه څېره ښکارېدله. لونګۍ یې تړلې وه، خندل یې او د شونډو له پاسه یې یوه توره نرۍ لیکه ښکارېدله. جمال یوه شېبه عکس ته وکتل، بیا یې ناڅاپه کاغذ خولې ته واچاوه، د جاولو غوندې یې وجدو او یوې خوا ته یې تو کړ. وروسته یې یو ځل بیا پرتې ښځې ته وکتل. د هغې د غومبرو پر راوتلو هډوکو خړ پوستکی پروت و، سترګې یې پټې وې، خو اوږده او ولاړ باڼه یې لا ژوندي. جمال یو دم ولاړ شو، نجلۍ یې تر مټ ونیوله او له کوټې ووت. د کلا په خړو دیوالونو کې د ملک د خندا غږ اورېدل کېده. ملک د هغه میرمن او ګلالۍ پر یوه ټغر پیتاوي ته ناست و. د هر یوه تر مخ له شنو چایو ډکې پیالې ایښې وې او په یوه قاب کې وچ توت ښکارېدل. ډېرې خبرې ملک کولې. زړې ښځې یوازې غوږ ورته نیولی و. دې په اوکلۍ اوم کې څه شی ټکول، خو کله چې به یې خاوند وخندل، دا به هم موسکی شوه او د هغه له خندا به یې خوند اخیست. ملک د خپلې ځوانۍ کیسې کولې، د ښکار کیسې، د حاصلاتو د اخیستلو او برکت کیسې، او دا چې لا اوس هم د شپې لخوا د بلاو له ویرې د باندې نشي راوتلی. وروسته د خپلو هیلو په اړه وغږېده. د جمال او ګلالۍ پر نامزدۍ یې خوښي څرګنده کړه او وروستي تمه یې دا وه چې زوی او وینګور به یې لندن پرېږدي او په قراباغ کې به له دوی سره ګډ ژوند کوي. دا خبره په ګلالۍ بده ونه لګېده. په خندا یې وویل چې قراباغ یې خوښیږي. د دې ځای اوسیدونکي له زړه پاک دي. دوی مصنوعي مینه نه پیژني، ساده خلک دي. سپین غږیږي او اخلاص یې د زړونو له تله وي. بیا یې له خپل تره سره ژمنه وکړه چې تر واده وروسته به دلته ژوند کوي، ماشومانو ته به زده کړه ورکوي او په کال کې به یوازې یو ځل د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي. دا خبره د هغې په خوا کې هم ښه ولګېده. سترګې یې وځلېدې او ګلالۍ یې پر تندي ښکل کړه. ملک خوشحاله و. د ده هیلې پوره شوې وې او خولې له خندا نه سره ټولېده. ده خندل، خو ناڅاپه یې خندا بنده شوه. پیاله یې له لاسه ولوېده، د قاب پر جۍ ولګېده او د توتو دانې باد شوې. ګلالۍ خپل تره ته وکتل. سړی یو دم پر پښو ودرېد. د هغه سترګې رڼې راختلې وې او بریتونه یې زړېدلي ښکارېدل. ګلالۍ په بیړه د کلا د لویې دروازې خواته سترګې ورواړولې. جمال یوه کوچنۍ تر لاس نیولې وه.
او د دوی خواته ورو ورو رانږدې کېدل. ګلالۍ ورمنډه کړه. جمال ته یې وکتل. د هغه سترګې له سرو رګونو ډکې وې، ویښته یې جړ پړ وو او په څېره کې د قهر او غضب نښې له ورایه ښکارېدلې. ګلالۍ وارخطا شوه او په بیړه یې وپوښتل څه خبره ده؟ جمال کوم جواب ورنه کړ. ان سترګې یې هم ور وانړولې. د یوازې خپل پلار ته کتل او هماغسې پر مخ روان و. شیبه وروسته د ملک مخې ته ودرېد او په غریو کې یې وویل رڼا مړه شوه. ملک غلی و. د هغه ټول بدن لړزېده او د جمال سترګو ته یې نشو کتلی. ګلالۍ حیرانه وه او د زړې ښځې شونډې زړېدلې ښکارېدلې. ناڅاپه د زوی لاسونه د پلار ټټر ته ورنږدې شول او ګوتې یې د هغه تر ګریوان راتاو شوې. د ګلالۍ خوله وازه شوه. هغه څوک چې د خپل پلار تر مخ یې ان پښې هم نه غځولې، اوس یې د هغه ګرین ته لاس ور اچولی و. دا نه پوهېده چې خبره څه ده. سترګې یې څو ځله ورپولې. حقیقت و، جمال د خپل پلار تر ګرین ګوتې تاو کړې وې او هغه هم هیڅ عکس العمل نه ښوده. څه یې نه ویل او زړېدلی سر ولاړ. جمال چیغه کړه ته قاتل یې. د ګلالۍ رنګ والوت. جمال یوه شیبه خپل پلار ته وکتل، بیا یې یودم شونډې وځړېدې او د ماشومانو غوندې یې وجړل. ګلالۍ دا هر څه لیدل خو څه یې نشو ویلی. شونډې یې څو ځله سره راټولې کړې خو له خولې څخه یې غږ نه راووت. جمال هماغسې د خپل پلار ګرین ټینګ نیولی و. بیا یې پښې بې سیکه شوې، ګونډې یې ووهلې. د ملک ګرین څیرې شو او د سینې سپین ویښته یې ښکاره شول. جمال په غریو کې وویل تا ما ته دوکه راکړه، تا ته 2 تنو ژوند تباه کړ، تا زما رڼا راڅخه واخیسته. ناڅاپه د ګلالۍ له سترګو اوښکې روانې شوې، په ژړا شوه او د کوټو خواته یې منډه کړه. جمال چیغه کړه زما خبره واوره. له دې سره ودرېد. د کوټې د دروازې درب شو، منډه یې کړه. په دهلیز کې لنډ راتاو شو. دروازې ته یې غبرګ لاسونه ټومبه کړل خو دروازه تړل شوې وه او له کوټې څخه د ګلالۍ چیغې اورېدل کېدې. جمال په زوره وویل دروازه خلاصه کړه. ګلالۍ ژړل. جمال دروازې ته اوږه ورکړه. د چارمغزو له لرګي جوړې دړې ته یې لغتۍ ونیوله خو نه دړه ماته شوه او نه هم زنځیر وشکېد. ده په سختۍ ساه اخیسته او چیغې یې وهلې دروازه خلاصه کړه. ماتوم یې دروازه خلاصه کړه. شیبه وروسته ستړی شو او د خواست ژبه یې راواخیسته. دروازه خلاصه کړه. هیله کوم غواړم خبرې در سره وکړم، هر څه درته ووایم هیله کوم. خو دروازه د پخوا غوندې تړلې وه. ګلالۍ ژړل. وروسته یې په ژړا کې وویل نه غواړم چې ستا څېره ووینم. جمال د هغې له خولې څخه په لومړي ځل دا ډول خبره اورېده. په زړه یې اور بل شو. دروازې ته یې یوه لغته ورکړه او انګړ ته ووت. هلته یې نجلۍ تر مټ ونیوله. روان شو خو مور یې تر مخ ودرېده. ملک چیغه کړه پرېږده. د ښځې بدن ولړزېد، څنګ ته شوه او جمال له کوچنۍ سره یو ځای له کلا ووت.